ذبیح الله مجاهد پاکستان ته مننه. موږ د اړتیا وړ بشري ځواک لرو. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان لومړي وزیر څرګندونو په غبرګون کې BBC ته ویلي چې له پاکستانه مننه کوي او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لري. نوموړي شنبه د مرغومي په 26مه له BBC سره په خبرو کې ویلي افغانستان کې د اړتیا وړ لوستی ځواک شته. له BBC سره د ذبیح الله مجاهد د خبرو غږیز پیغام چې قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم خپور کړی راغلی. په وزارتونو کې د کار په موخه لوستي ځوانان شته او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لیدل کیږي. نوموړی وایي تاسې پوهیږئ چې هیوادونه د اړتیا له مخې له بهره کدرونه راغواړي خو د خدای په فضل افغانستان کې د کدرونو له اړخه بسیا دی. مجاهد زیاته کړې چې په اقتصادي، سوداګریزي او مالي برخه کې همکاري مني. نوموړي ویلي افغانستان کې ځینې بانکي ستونزې رامنځته شوي چې مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان په دې غږیز پیغام کې ویلي افغانستان ته د بشري ځواک لیږل چې عمران خان مطرح کړي بېلابېلو هیوادونو هم مطرح کړي دي. له بلې خوا پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له دې پرېکړې مننه کړې خو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرني کاري ځواک اړتیا نه محسوسیږي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې د روغتیا، اقتصاد او مالي برخو کارپوهان به افغانستان ته ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې افغانستان کې له پراخه غبرګونونو سره مخ شوي دي.